بله بله. وعلیکم السلام. الحمدلله. عملی بخیر. شکر. مهربانی. پایین مدیریت چاپ هسته؟ اینجا که رسیدی بخیر انشالله برای دیزاین میکنه. خداحافظ. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د طب و نشر آمریت مرکزي مطبوعه یو متحد او با احساسه ټیم لري. دوی په ډېر اخلاص سره خپلې مټې رابډ وهلې او د هیواد د تنکیو ځوانانو د ښې روزنې او پرمختګ لپاره درسي مواد، درسي کتابونه، درسي کومکي مواد په منظم شکل او ښه کیفیت سره چاپوي. ښکاره ده چې د تعلیم او تربیې له ارکانو څخه یو مهم او اساسي رکن کتاب دی چې بدون له کتاب څخه زده کړه صورت نه نیسي. په همدې بنا باندې د طب و نشر مرکز پلان درلود چې د خپلو ګرانو شاګردانو لپاره درسي کتابونه چاپ کړي چې انشاءالله د الله په فضل او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د رهبري په ملاتړ سره نن خپل هدف ته رسیدلي او د خپلو ګرانو محصلینو او متعلمینو لپاره یې درسي نصاب د چاپ په ګاڼه سمبال کړی. انشاءالله چې په لنډ وخت کې به یې زر تر زره توظیف فیل او ټولو محصلینو ته به درسي کتابونه ورسیږي. د درسي کتابونو شتون چې د تعلیم او تربیې له اساسي ارکانو څخه شمیرل کیږي، هم دې ته په کتلو سره په ډېره اندازه درسي کتابونه هم چاپ شوي چې د یوې برخې درسي کتابونو د صحافت چارې په چټکۍ سره روانې دي. تاسو وینئ چې د طب و نشر مرکز په مرکزي ګودام کې په ډېره اندازه کتابونه د یو منظم سیستم له مخې تنظیم شوي او د تنظیم چارې یې په ډېره چټکۍ سره جریان لري. د درسي کتابونو مرکزي ګودام دی. تاسو وینئ چې دلته په ډېره لویه اندازه باندې کتابونه د طب و نشر آمریت لخوا تهیه شوي چې ډېر زر به یې ټولو ښوونیزو مرکزونو او محصلینو ته توضیح فیل شي او انشاءالله چې د محصلینو د درسي کتابونو ستونزه به په لنډ وخت کې حل شي. موږ پوهیږو چې ښه زده کړه هغه وخت صورت نیسي چې منظم درسي کتابونه شتون ولري. انشاءالله همدې موخې ته رسیدونکي یو.